زه خو د په دې لګېم زه میوزیم کې دا پښتانه زموږ د دې وطن پښتانه چې کوم څه شي د ده په استعمال کې د زراعت طریقه شي کوم اسباب استعمالوي او د خوراک طریقه شي په کوم لوښي بسن کې استعمالوي د میوزیک شامل شي او اختیار یې څنګه اختیار وشي د وطن ساتي او جولري مطلب دا د ښځو د ورم ځای دا خو د بل کلچر روان دی زموږ باندې دا شی پرزرو کول زه په دې لګیا یم چې دا کې له ما سره خلک مرسته وکړي خدمت وکړي که چیرې صحیح زړه ګډوډۍ وي زړه پیاله وي زوړ رباب وي هر شی اوس هم ورته یو زوړ رباب پروت وي نو پر دې زه لګیا یم چې دغه یو شی زه وکړم د پښتنو په دې کې ډېر غفلت کوي دا شی بلکې چا ته ساتلی وي هغه بیا لوټ کوي دښمن په دې باندې ډېر زور دی چې پښتون د پښتانه کلچر تاریخ څنګه ختم هغه د الله نه ختموي انشاءالله کار کېږي نو ورسره انشاءالله نه ختموي نو یو بل کتاب دی هغه